د جنازې په لمانځه کې دوه فرضونه دي. اول لمونځ په ولاړه کول، د جنازې لمونځ په ناسته نه کیږي. دویم 4 تکبیرونه ویل، دا 4 تکبیرونه ویل دا هم په جنازې مانځه کې فرض دي. خو که کوم ماشوم د پیدایښت په وخت کې مړ شي او آواز یې کړی، د هغه جنازه دې هم وشي او په هغه باندې د نوم هم کیښودلی شي او وروسته د هغه هغه دفن کړی شي. د پیدایښت په وخت کې چې ماشوم وفات شي او هغه غږ پورته کړي، یعنی ژوندی وي وروسته مړ شي، نو هغه ته د کفن هم ورکړی شي، په هغه د جنازه هم وشي او په هغه باندې د یو نوم کیښودلی شي، بیا د دفن شي. او که د مور په ګیډه کې مړ شوی وي او مړی پیدا شي، نو زموږ فقهاو دا لیکلي دي چې نوم دې هم پې کیږدي، کفن دې هم ورکړی شي، خو د هغه د جنازه نه کیږي، په قبرستان کې د په یو ځای کې دفن کړی شي. او دې خبرو ته د قدرمنو اوریدونکو موږ متوجه اوسېږو چې د جنازې لمونځ په جومات کې دننه یا قبر ته مخامخ کول مکروه تحریمي دي. زموږ فقهاو دا لیکلي، ځکه که قبرونو ته مخامخ د جنازې لمونځ وشي، نو د خلکو په زړونو کې به د قبر لویي پیدا شي، بیا به پرې څوک ګلونه اچوي، څوک به ورنه توافونه کوي او یا به قبرونه څپوي او د هغه قبر نه به بیا سوالونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رب العزت د ټولو نه محبوب بنده و، هغه په خپل قبر د دې شیانو څخه منع کړې ده چې لا تجعلوا قبري بعدي عیدا. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زما قبر زما نه وروسته وسن مه جوړوئ یعبد، چې د هغه عبادت وکړی شي. او په جماعت کې د جنازې لمونځ دننه ځکه مکروه دی ځکه چې هلته ویره د تلویث د مسجد ده چې جومات چټل نشي. اما که د جنازه د جومات نه بهر ویښې وه او خلک په جومات کې ولاړ وه، بیا دې مانځه کې څه مشکل نشته دی. او مړی چې په قبر کې ږدي، زموږ فقهاو لیکلي دي، نو د هغه شا د ختیځ لورې ته او مخې باید قبلې ته شي او په قبر کې دې کیښودلی شي. او ځینې فقهاو دا هم لیکلي دي چې کله مړی په قبر کې کیښودلی شي، نو د هغه نه دې وروسته په لاس کې لږ خاوره راواخلي او دا کلمات دې وایي چې منها خلقناکم. په دویم ځل دې بیا په لاس کې خاوره راواخلي او دا کلمات دې ووایي چې وفیها نعیدکم، او خاوره دې په مړي باندې واچوي. او په دریم ځل دې بیا خاوره په لاس کې راواخلي او دا کلمات دې وایي چې ومنها نخرجکم تارة اخرى. د دې آیت شریف مطلب دا دی چې الله رب العزت فرمایي چې ما د دې خاورې څخه پیدا کړي یاست، دې خاورې ته به مو بیرته ورولم او د قیامت په ورځ به مو بیرته د همدې خاورې نه راباسم. او دا کومه ضروري خبره نه ده. او ځینې خلک دي چې هلته په لوټه باندې لیکل کوي یا په کفن باندې په توش باندې لیکل کوي، دا د اسلام په مقدس دین کې بدعت دي، خرافات دي، دا نشته. صرف دومره ثابته ده چې د مړي په تندي او د مړي په سینه باندې بسم الله الرحمن الرحیم په خپل لاس او په ګوتې باندې لیکلی شي، نه به په توش په کفن څه لیکل کوي او نه به په لوټه باندې لیکل کوي. د خښولو نه دې وروسته امام د قبر سر طرف ته ودرېږي او د بقرې آیتونه دې ولولي او د مغفرت دعا دې ورته وغواړي او له هغه وروسته یې د مړي پښو ته ودرېږي، که بل څوک نه ول. او که بل څوک واخ ولاړ دی قریب یې هلته وایي او د بقرې صورت آخریني آیتونه دې ولولي. او دا ضروري خبره نه ده چې ټول خلک د یو ځای دعا وکړي، هر سړي ځان ته هم دعا کولی شي چې مړي لپاره دعا وکړي. او چې کله هدیرې ته ځئ هلته د دنیا خبرې کول مناسب نه دي. صرف په زړه کې دا سوچ راوستل پکار دي چې سبا به ما پسې هم خلک را روان وي او ما به هم همدې ځای ته راوړي او دلته به زما د عمل نه پرته بل هیڅ ماته نه پکارېږي. خو هلته چې موږ قبرو ته ځو هدیرې ته خاندو، خپل ټوکې م شروع کړي. او جنازې لمانځه ته د ښځو تلل مکروه دي. د جنازې لمونځ دې لپاره ناوخته کول چې خلک ډېر شي، دا هم مکروه دي. او څوک چې جنازې لمانځه ته ځي هلته دې په سوارلي نه ځي، پیاده دې لاړ شي، دا به هغه لپاره ډېره بهتره. هغه څوک چې لرې نه راځي هغه بېله خبره ده. نو چې کله مړی دفن شي په هغه باندې خاورې اچوي، قبر دې ډېر لوړ نه جوړوي. د قبر لوړوالی باید 1 لیش په اندازه وي او همدارنګه قبر دې نه پوخوي، ځکه د قبر پخول د اسلام په مقدس دین کې حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه نهیه کړې ده. او که داسې مسله وه چې څو مړي شوي وو، 10-15 مړي په یو ځای شوي ول، نو بهتره دا ده چې د هر یو جنازه بیله بیله وشي. او که بیله بیله نه وي، یو ځای د ټولو جنازه هم کیدلی شي. او که څوک د جنازې په لمانځه کې هغه وخت شریک شو چې د هغه نه اول تکبیر تیر شوی و، نو چې کله لمونځ ختم شي هغه د سلام ګرځولو نه مخکې هغه خپل تللي تکبیرونه ووایي، که یو تکبیر تیر و او که 2 تیر و، بیا د سلام وګرځوي
هغه دعاګانې چې تا نه په تکبیرونو کې پاتې دي د هغو ویل ضروري نه دي ځکه دعا سنت ده او تکبیر ویل فرض دي. ته راغلې جنازې مانځه ته 2 تکبیره درنه تیر ول. نو چې کله امام سلام ګرځوي ته سلام مه ګرځوه، خپل 1 تکبیر او 2 تکبیر ووایه، خو هغه دعاګانې چې تا نه تیرې دي د هغې لوستل ضروري نه دي ځکه دعا سنت ده او تکبیر ویل چې دي فرض دي. د جنازې امامات که د کور څوک وکړي نو دا ډیره بهتره خبره ده، او که د کور څوک نه ول نو بیا د هغه کلي یا د محلې امام چې څوک دی امام الحی هغه د جنازې لمونځ ورکړي. او د ولي د اجازې نه پرته د مړي امامت کول ښه نه دي. باید چې څوک ولي د مړي دی د هغه نه د اجازه واخیستله شي بیا د جنازې لمونځ وکړي. او که چا د ولي د اجازې نه بغیر د جنازې لمونځ ورکړی و اعاده یې کیدی شي، او که د ولي په اجازه یې ورکړی نو بیا اعاده نشته، اگر که فقهاو دا هم لیکلي که د ولي په غیر د اجازې مو هم اعاده دې نه کوي. که د امام او مقتدي هیر شوه تکبیر ویلو سره یې لاسونه غوږونو ته پورته کړه لمونځ یې شوی، بیا د لمونځ کولو ضرورت نشته دی. او فقهاو دا هم لیکلي که یو سړی په سمندر کې په بیړۍ او په کشتۍ کې مړ شه او تر څو چې ته وچې ته رسیږي هلته د مړي د خرابېدو ویروي، نو فقها ویلي دي چې دا دې په دې سیند کې لاهو کړي، په سیند کې دې خوشې کړی شي. او په کوم ځای کې چې مړی دفن کړی شه بیا د هغه ویستل ناروا دي، د هغه ځای نه به یې نه وباسې او بل ځای ته به یې نه وړي. او نن د عادتونه د خلکو دي چې دلته زه امانت دفن کوم دې ځای نه وباسم بل ځای وړم، یا په یو ځای کې مړ شي د هغه ځای نه راوړي بل ځای، چې کوم ځای کې وفات شه هلته یې دفن کړه. غیر په هغه ځای کې که د سیلاب ویره وه چې قبرونه وړي کولی شي چې مړی وباسې بل ځای کې دفن کړي. اما امانت ښخول یا د یو ځای نه د مړي بل ځای ته وړل دا د اسلام په مقدس دین کې نشته دی. په ژوندون کې د ځان لپاره کفن اخیستل روا دي، مګر په ژوندون کې د ځان لپاره قبر ویستل ناروا دي، ځکه د مرګ ځای معلومات یوازې الله ته وي، تا ته نشته چې ته به کوم ځای کې مړ کیږي. د جنازې لمونځ د مازدیګر او د سهار نه وروسته کیږي. د لمازدیګر نه وروسته چې کله لمر بلکل زیړ شوی نه وي نو د جنازې لمونځ کیدلی شي. همدارنګه د سهار د لمانځه نه وروسته هم د جنازې لمونځ کیدلی شي. دا زموږ فقهاو لیکلي دي. او تعزیت و غمرازي چې په دې باندې په نورو خپرونو کې زه تفصیلي غږېدلی یم د رښتین مومن په خپرونو کې. په کوم کور کې چې مړی وشي نو تعزیت کول یې سنت دي، یعنې د کور خلکو ته تسلي ورکول او د صبر دعا ورته غوښتل دا سنت دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله هم غمرازي لپاره د خپل خلکو کورونو ته ورتللو. په کوم کور کې چې مړی وشي نو هغوی ته 3 وخته د ډوډۍ وروړل ضروري دي چې نور خلک هغو ته ډوډۍ وروړي. او د 3 ورځو نه وروسته د مړي کور ته د تعزیت او د فاتحې لپاره ورتګ دا مکروه دي. البته هغه خلک چې لرې لرې ځای نه راځي دا حکم د هغوی لپاره نه دی، هغوی کولی شي چې وروسته د 3 ورځو نه هم تعزیت او فاتحه وکړي. او ځینې ښځې دي د مړي په کور کې د 3 ورځو لپاره اور لګول ښه نه بولي چې اور دلته مه بلوئ. دا خبره کوم اساس نه لګلی بلکې دا یو جاهلانه عمل دی. همدارنګه چې مړی په کور کې مړ شي نو د پښو طرف نه وباسي، د سر طرف نه وباسي، یا همدارنګه اوبه پسې شیندي یا تیږه په بل طرف ته واړوي. دا ټول جاهلانه اعمال دي، د اسلام په مقدس دین کې دا کوم اساس نه لري.